رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ارشاد کوي یا علی یتمنى جبريل ان يكون من ولد آدم لسبع خصال. یا علی جبرائیل امین تمنا ده، آرزو ده، التجای ده څه ای کاش زه فرشته نه وې بلکې فرشته په ځای انسان وې. چی شي واجنا اغو و خصلتو واجنا خوبه واجنا سکم انسان کی موجود دی. توجه ہو کوئی سامعین کرام، جبرائیل امین د الله رب العالمین مقرب ترین فرشته ده. څلور فرشتونه ایوا مقرب فرشته هغه نما جبرائیل ده. امین وحی خدا ده، د الله رب العالمین د وحی امین ده. تمام انبیاء تا رسول تا د وحی نزول الله رب العالمین د جبرائیل امین په صورت کې کړی دی. لذا جبرائیل امین ایوا معصوم فرشتہ و د الله رب العالمین مقرب ترین فرشتہ، یقینا اغا د بهشت د اغه ټکانا ده، بهشت د اغه جایگاه ده، مکان ده، د بهشت د اغه مکین ده. خو جبرائیل امین دغو تمام عظمت و قدست و رفعت و بلنده و پا وجود تمنا کوي، آرزو لري څه ای کاش زه فرشته نه وې بلکې زه انسان وې. چی شي واجنا اغو و خوبه واجنا څه هغه انسان کې موجودی دي. السلام اولین خوبه اغواجنا جبرائیل امین آرزو لري، تمنا لري څه ای کاش زه انسان و فرشته نه و. هغه چی شده؟ نماز ده، المونز ده. د المونز څوره قدست لري، څوره الله په بارگاه کې بلندی لري، څوره رفعت لري، څوره منزلت لري، څوره مقام لري. پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمایش کوي قرۃ عینی فی الصلاة، اما د سترګو ठंडک یعنی اما سترګې وسه خوشحالیږي، روح و وجود مت وسه خوشحالیږي، خوشحالی وسره محسوسوم، لذت وسره محسوسوم، راحت و سکون وسره محسوسوم. قرۃ عینی فی الصلاة هغه چی شده؟ المونز ده. المونز هغه عزت و عظمت الله کریم بارگاه کی لري. څه پیامبر بزرگوار اسلام څه الله وتا و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین خطاب ورکوي. څه هغه رحمت ته خو عالمینو د پاره او دی حد کی رحمت ته. امیر مومنان علی بن ابی طالب علیه السلام فرمان مبارک ته څه کله مبارک جسد مو د پیغمبر بزرگوار اسلام لحد کې یعنی قبر کې کیخلو. پیغمبر بزرگوار اسلام مبارک شند خوریده څه ورد کولو، څه فرمایش کولو، څه ذکر کولو. مولا امیر مومنان یی کلمات توجه وکو اغل حد کې هم اگر تدفین مراحلو کے ہم پیغمبر بزرگوار اسلام فرمائش التجا کوي، تمنا کوي، دعا کوي، ذکر داده یا رب امتی، اے کریم پروردگار اما امت باندې رحم وکړي. مغا رحمت للعالمین څه هغه عالمیانو د پاره رحمت ده، هغه به اهل و عیال د پاره څوره رحمتو. اما د المنز دور اهمیت ده، د نماز دور اهمیت ده. څه روایاتو په مطابق کله د المنز موقع راغله داسې به معلومېده لکه نه رسول الله بزرګوار خپل خاندان پیژندي او نه خاندان رسول الله بزرګوار پیژندي. دوره پورې د المنز چې شی د اهمیت